داسې تیز نور دی چې دا سترګې برېښي ریګ دی دا مکمل داسې دوړه ده که نه چې ورځي پکې خپل پکې ښکته ننوځي. دی ولاړ دی او ډېره زیاته سیلۍ ده تیزه ولاړ دی داسې چاو کې ولاړ دی. اوس به ځو د خیره سره حی ملک فهد ته او دا د لارې نظارې ته خیمه د شپې صحیح ده د سعودي عرب. السلام علیکم، څه حال دی؟ امید کوم چې ټول به راته روغ جوړ او راووتلو د شپې. نن د شپې چکر ورکوم او په تاسو باندې د ریاض د شپې نظارې وګورم چې په ریاض کې د شپې څه نظارې دي. نو راځئ زما سره او د اولاد موږ سره تعقیب کړئ. که چې نو دې وخت کې موږ راووتلو او تقریبا ماخوستن لمانځه نه لږ مخکې ټیم دی، خو دې ځای کې لږه تیاره ډېره ده ځکه چې دلته دا بوټي دي او دا بل سټریټ لایټ چې دي ټولې بند کړي دي. نو مخکې ته ټولې نظارې ښیم د عبدالعزیز هم دې ځای ته راشم که هغه د ورځې او که د شپې، خو دې ځای کې دا بوټي دي دا ونو چې دا کوم ماحول جوړ کړی دی زبردست. دې وجه نه ګوره توره تیاره جوړه شوې ده یو ځل بیا به دې ځای باندې ځکه چې لایټونه یې مکمل بند کړي. ګوره تاسو ښکاري که نه لږ لږ نو موږ راوختلو عبدالعزیز روډ ته او عبدالعزیز باندې دا یو څو اشارې چې کومې دي که نه دا سړی سم فضابئ. دا تقریبا دې ځای باندې 4-5 اشارې راځي او دا 4-5 اشارې دلته کې دا ځای نه ټول شلوړ دي لاندې میټ سوتلې ده. دې وجې نه دا اشارې چې دا په هغه وخت کې بندې کړې وې چې کله لاندې کار کېدو چې یاره چې ته زور را نشي ښکته وزن سې وانه شي څه حساب کړو. اوس دا اشارې ټولې کولاو کړي دي ځکه چې دا ټول چوکونه دي نو ډېر زیات ټیم دا ځای خرابوي. دې پورې شاته په روډ باندې بیخي لیټونه بند و سټریټ لایټ پته نه لګي څه مسله پکې وه. بجلۍ که به څپاټ و د دې وجې نه بند وي. په ریاض کې چې څومره بجلي خرج کېږي دومره په غون پاکستان کې نه خرج کېږي. دلته بیا دا مارکیټونه دي چې د رښتیانو مارکیټونه دي. دې ځای کې هر سړی کولی هم دې ځای کې هر سړی شاپینګ کولی هم نه شي ځکه چې ډېره زیاته ګرانې ده. دا کنګ عبدالعزیز روډ دی او دا ماخوستنی ټیم دی. د ماخوستن اذانونه دا ټیم کې وشو نو ډېر زیات رش دی ټیم کې. اوس ورو ورو رش کمیږي دې ځای باندې. حاجي نو ویلکم بیک. او دا اوس تقریبا د سهارې 3 بجې دي، د شپې د سهارې 3 بجې دي او په دې ټیم کې اوس هم دا ګاډي داسې روان دي چې بالکل په درزه دروزه کې او زمونږ متواصل هم راووتل. بس ولې خوب خو به نه یې راخستی؟ افسوس دا دی چې سعودي عرب ډېر ښایسته دی، ډېر مزېدار دی، ډېر زبردست دی، خو بس مسافري ده او د مسافرۍ د رنګ ورک شي نو که یو ځای ډېر هم مزېدار وي او ډېر هم ښایسته وي او ډېر هم سهولیات وي، خو مسافري چې ده که نه ډېر ګران کار دی.
مسافري بالکل چې ګران کار دی او د هر سړي د وس خبره نه ده، لیکن هغه خلکو له شاباسي پکار دی کوم خلک چې د خپلې فیملي لپاره، د خپل کور لپاره، د خپل اهل و عیال لپاره بهر ملکونو ته ځي او هلته داسې سختې تېروي، داسې تکالیف تېروي چې یاره خپل کور والا چې دی هغه خوشحاله وساتي، خپل ځان تکلیف کې ورکړي، نو هغه خلک د شاباسي او د لایق قابل دي. نو موږ بس د خیر سره ګارم سټارټ کړو او اوس به ځو خپل کور ته او بس دغه زموږ ډیوټي وه. موږ خو ډیوټي داسې کوو چې نه شپې ته ګورو نه ورځ ته ګورو، ځکه چې راغلي یو غریبۍ له او مسافري چې د ګران کار دی، نو په غریبۍ کې چې بیا تا ته خپل مقصد او خپل مطلب نه میلاوېږي، نو بیا سړی ډېر زیات پریشان وي. موږ الحمدلله شپه روم کړله او چې څه رزق هم په قسمت کې و هغه له خدای راکړو، زموږ خپله ډیوټي ختمه شوله، اوس به لاړ شو خپل کور ته. دې ځای کې مکمل تیارې دا لیټونه مکمل بند دي او د ډېرو ورځو نه بند دي، یا به خراب وي که څه وجه د اشاره کوله او د هغو دغه تر حسابان روان دي، نه یاره بند دی که دې غري تلیفون دی 3 بجې دی او چا دی هغه اخیستی دی پارسل موټرسایکل والا دا هم سخته ډیوټي ده یا سره تېل نشته دی، ګورو چې پمپ کې ګاډیان صاحبان ناست یو که نه یو ډیوټي به د موټرسایکل والا هم سخته ده، هغه بیا هم ګرځي را ګرځي دا خو په ځای باندې ناست ایسته به وځي غریبان. صاحب الحمدلله راورسېدو خپل کور ته او اذانونه مو شو د سحر او موږ ګاډي په پارک کولو کې ډېر تېل به لګي او دې څه وګوره خلک روان دي جوماتونو ته، ښایسته نظارې دي او بیا ښه هوا لګي مزېداره. نو دلته کې توریان دي، صحیح ده. زه به اوس موبایل په ټومو جیب کې ږدمه، نو ما له راکړه اجازت چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ، د الله په امان. په دې کې به څه ګاډی پارک کړي دومره، ځکه چې ټایم ته لا خلک نه دي پاڅېدلي که نه دا اذانونه وشو شو، نو دې نه بعد بیا خلک پاڅېږي او څوک به خپلو ډیوټو له ځي او ګاډي به وباسي، ځای به خالي کېږي.